داسې ښکاري چې د شپې په نیمه شپه کې له دې ځایه کډه کړي او له دې ځایه تښتېدلي. تاسو 15 تنه به د بړۍ په لار لاړ شئ تر څو مو چې راوسې نه وي بېرته رانه شئ. درځئ لاړ شئ. په سترګو راځئ ما پسې. ډوډۍ وخوره که نه؟ بس راځئ
کریمه ته به داسې لاړ شئ او ګلمیره ته به داسې لاړ شئ. تاسو راځئ ما پسې.